په 2024 کال کې په کابل ولایت کې د پروردګار لومړی رحم او د رحمت واوره او باران. خلک واورې باران نه ځان پټوي، ته ورته راوتی یې. یعنی دا با این خاطر هم خوش هستین که هوا که چقدر سرد میشه، مردم شیرچی زیاد. بله شیرچی میخوره. و در مردم دمی برباری زیر چتری استاد میشه شما این دمی؟ خب باران رحمت خدا دیگه. زده برب چیزا خو فایده کردی؟ والا آب خدا بیخی مجبور بودیم. سال 2024 2024 کال د فروری د میاشتې 28 تاریخ او په کابل کې بیا د دلوي د میاشتې 8 نیټه ده. خوږو لیدونکو په 2024 کال کې په کابل ولایت کې د پروردګار لومړی رحم او د رحمت واوره او باران. خوښه او خوشحاله یم خوږو لیدونکو چې نن درته یو ځل بیا په خپرونه کې هر کله ستړي مشي وایم. ټول په محمدي درود نازوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوږو لیدونکو نن په کابل ولایت کې لومړنی واوره او باران دی، البته په دې ژمي کې. د کابل د خلکو خوشحالي او د هغوی د خوشحالۍ اظهارات د هغوی د خولې څخه اورو او هیله ورځو مې دا ده چې خپرونه له سره تر اخره پورې تعقیب کړئ او بیا هم هیله مند یم چې ستاسې د خوښې او د خوشحالۍ وړ وګرځي. خوږو لیدونکو زموږ هېوادوالو خلک له واورې بارانه ځان پټوي، خو د ډېرې خوشحالۍ نه راغلي دي هغه د واورې ته ولاړ. سلام ورور ستړی مه شئ. وعلیکم سلام ستړي مه شئ ورور. څنګه وروره ښه یې؟ شکر تاسو ښه یې؟ قدرمن شي ورور. نوم دی؟ شاد خان وطن دوست. وطن دوست صاحب څومره خوشحاله یې واورې باران ته؟ ډېر زیات. خلک واورې باران نه ځان پټوي، ته ورته راوتی یې. دا خو بس دې واورو ته موږ باید وایي ډزې کړې وای. څومره خوشحاله یې؟ والله زه ډېر خوشحاله یم. غرض درته وایم څونه به ارزاني رامنځته شي د ورښتونو د نګاه نه، څومره به خلکو ته اسایش پیدا شي؟ بس داسې چل ده که نه چې موږ تاسو ملک باندې مصیبتونه ډېر دي. دا وچکالي بیا ځان ته یو مصیبت و. باید موږ او تاسو ډېر خوشحاله سو دې واورې او بارانو ته. دښتې او بیابانونه به ټول اوبه شي له خیره. بالکل هر څه له دې سره هغه کېږي. ځینې عالمان وایي چې کله پروردګار ناراضه وي بیا رحمتونه نه راورېږي، خو چې کله راضي وي خوشحاله وي د مسلمانانو نه بیا رحمتونه راورېږي. بالکل دا خو 100% دا خبر خو ده. بس الله دې د خیر او د برکت او د رحمتونو ډک بارانونه وکړي، ښه ډېر وکړي. خوشحاله اوسئ. راځئ خدای دې ژوندی لره. بیننده‌های گرامی و نازنین بازم خوش آمدین. موسم زمستانی برباری و شیر گرم شرناک. سلام دادا، خوب هستی؟ خوب هستی؟ خیر شما جور بخیر هستی؟ شکر الحمدلله بخیر. خوش آمدی عزیزم. اسمت؟ احسان الله. احسان الله جان، خوب تف از میدان میبره. بله هوا سر از بخیر دیگه، بارش و برف میکس است. بازار چطور است؟ خوب است شکر الحمدلله خوبه. بسیار خوب. نه شما خب با این خاطر هم خوش هستین که هوا که چقدر سرد میشه، مردم شیرچه زیاد. بله شیرچه میخورن. امروز شیرچه شورچه هم داری یعنی؟ نه شورچه خالی شیرچه، دود پتیس و چوله بریانی کیمه پراته چیزاست. ماشاءالله بسیار خوب. چقدر خوش هستین با می بربری اول؟ والا بسیار زیاد خوش هستیم، چرا که در این وقت سانه آخر شد دیگه. بله.
کسی که یک ذره لاغر باشه بسیار خنک میزنه او را. تو مثل ما وری پهلوانم هستی، جامپرم پوشیدی، زیر بیار منقلم روشن است، بازم شما را آوا یک از جای باجه سال هستند دیگه، یک آدم میشه اگر رفت آمد کنی واس نمیشه. حالا جای باجه ما سال هستیم دیگه. عمر چند سال است؟ 22 میه. 22. دم 22 سال خوب 22 زمستان و 22 تابستان گذشته باشه. از کدامش خاطره خوب و بد داری؟ حالا از کلش خاطره خوب داریم، تو خاطره بد از یکیش مثلا حالا یک هفته میگم. از شیرچه تن کدام خاطره داری؟ مثلا روز یک نفر آمد دود پتی چای هستی. دود پتی خود پاکستانی دود پتی چای هست. مو یک معنا داره دیگه. دود پتی چای است بیاداری ما میگنی. تلگرام همخش کمره ته ورورا. هغه ته هم دلته شیرچه په خیده سره زه استادم دلته. خطه په خپل استاد او د څه ورځ راغلی چې چا درته ویل چې بورک ډیر واچوه بيخي دل یاد وتی نو داس وخت نه دی راغلی. د څه په ذوق د سړی ناسي چې اوس به شیرچه نه غړپ نو شي جان کوم یو غوري خله په ورانه کې وای دا خو مړه بورم نه راځي. پراټې ها پراټې بخوي و څه څه کومه خاطره لري یاره؟ والله از دا خاطره لرم یو ورځ تور چای راوړه ما تور زه چا په تور مرش مې ته راوړو چای کې ما چولې خو ګولیدن بجای چای سیا مرچ سیا انداخته هلکه رحمتونه دي بيخي ډېر زیات دي ما طرف ته کش کې څنګه او والله دا چانک الګ بشرکی کله کله قدرمن شورورا خیر سوره چای ژوندۍ اوسئ ډېره مننه ماشاءالله شودې چا کم څه سړی نور هم غټېږي. شما خوب هستید برادر؟ خوب است. بخیر باشید. و برادر مردم دمی بربری زیر چتری استاد میشه شما اینجا خب باران رحمت خدا است دیگه. رحمت خدا. و داده ستم چای گرم است. برعکس دیگه. برعکس. چقدر خوش هستین شما؟ بسیار زیاد. بسیار زیاد خوش هستین. یگان مردم ما بالخصوص در ولایت کابل چوب سوخت نداره. عوام بسیار سرد شده میره. سر تجاره، سر مردم پولدار چی سر صدای داری؟ والا باید که کلاشون کمکی کنن، دست کمکی باید داشته باشن. کسایی که کراچیوان از دست فروش هستن زیر برف و باران اونا خود چیزی فروختن نمیتونن. اینا ما اومدیم اینجا با کار نه پس میریم اینا. از آن شمالی اومدیم از کلاکان. یعنی همین وقتی که از طرف خداوندم رحمت چی میشه؟ باران میشه و همچنان تجارای ملی کسانی که سرمایه‌دار هستن اونا هم باید در این وقت و زمان استفاده بکنن. استفاده کنن، کمک کار مردم بکنن باید. مردم غریبه. این بارندگی بارندگی اومد. این دیگه یک رحمت خدا است. ان شاء الله الرحمن بعد از این باز می قیمتی و گندم و برنج و چیزام دیگه زیاد خواهد شد. خدا مهربان است. ها میشه بارانی که خوب. امی باران که نبود. چقدر عذر زاری کردی با خدا. بسیار زیاد نماز خوندیم من در جنازه جای رفتیم سه پیردم شمالی. دعا قبول شد. دعا قبول شد. بخیر باشید. نباشید. تشکر. زنده باشید برادر. بخیر باشید. زده برب چیزا خو فایده کردی؟ والا آب خدا بیخی مجبور بودم امروز شکر خدا نعمت پروردگار میباره. با بیننده ما خدا اگه معرفی کنین عزیزم. مشتاق هستم از ولایت کابل. مشتاق جان عزیز چقدر ابراز خوشی میکنین؟ بسیار زیاد به اندازه نعمت پروردگار است. امسال هیچ نه بارندگی بود نه برف. خود راست و همین روز خود ما میاد کردیم که مشکل نیتای ماست. اینا خدا جان صدقه شم نیتا را صاف کنه. برف چیز زر میباره زر. خدا بزرگ است. بله ان شاء الله. بیخی مواجب هم کمابی هم بودیم که هیچ آب نبود چا و همچنان بیخی خوشحالی هم بود، مریضی هم زیاد بود. شکر خدا ناله مریضی کل چیز ان شاء الله گم میشه. خدا بزرگ است. مصروف چی کار است؟ اینگه برگر فروشی است. مشتاق برگر خودم هستم. بیننده عزیز هوای سرد، بربری و چپس و فلافل گرم. کل چیز ان شاء الله کل چیز. بخیر باشی عزیزم. کل چیز. کاروبار شما ماشاءالله یک ذره خدا را شکر. اما کسانی که دست فروشه هستند، کسانی که بدون چتری و روزمزد مزدوری میکنن، خدا میچلانه. خدا هر رقم باش میچلانه. تو مقصد بندگی که خدا خدایی خدا میکنه. کسانی که یک ذره سرمایه‌دار است، یک ذره پولدار است، همین وقت و زمانش هست که امرای از اون مردمم یک ذره کمک بکنه. خدا بتا خدا او را داده ما را میتا خدا. وسیله خو میخواه دیگه. 100% خدا وسیله میکنه. میشه ان شاء الله مبرایم از بیچارگی پریشانی. این که جنگ آرام شد این میلیونا بار شکر. هزارا بار شکر. بخیر باشی مشتاق جان. همچنان. تشکر. از درد خیلی خوش شدیم. همچنان.
بیننده های نازنین و گرامی، با امیدی که خسته نشده باشین و برنامه مورد پسند شما ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلې وي خوږو لیدونکو. خوښه او خوشحاله یم چې د رحمتونو د ورېدلو په وخت کې ستاسې په درانه حضور کې نن حاضر وم او ښکلې برنامه مې درته جوړه کړه. که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی درسره لایک کمنټ شیر او سبسکرایب کړئ. تر یو بلې خپرونې چې زه صاحب الله صافی سره د قدرمن ټیم ستاسې په درانه حضور کې حاضرېږم. البته ښکلی شاعرانه او ښایسته ځوانان او ښکلی کابل له یاده مه باسئ. هر چیرې چې یاست تل خوښ او خوشحاله اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله.